په پاکستان کې خو د افغانستان د مهاجرو سره ظلم خو روان دی، د خیر سره زورور ظلم روان دی. خالی لیکي، خالی نشانی کوي، خالی معلوموي، هغه ورځ را روانه ده. یعنی دا ابل ورځ مهاجر خو روان دي. ته چا کډو ته وګورې، چا سایکل اخستی، چا موټر سایکل، یو چا غوا اخستی، ول بیا څوک په لاره کې ورته ودرېدل، دا غوا یې جنه شوک چیرې وړي وروره غوا ته څه کوي، دا شکور ته بیا دغه کډې روانې ولې، بیا په لاره کې خلک ورته ودرېدل، دوې درې کډې دا یې لوټ کړې، پیسې یې ګرځي واخیستې. صحیح سلو خالي لیکي. موږ خو دا غلطي وکړله، الله پاک غم له بله ځای راولي. هغه یوازې د انډیا غم نه دی، الحمدلله پر انډیا باندې خو الله پاک پاکستان ته دومره بریالیتوب ورکړی دی چې انډیا یې تصور هم نشي کولی. دا اوس انډیا پاکستان ته الله رب العزت پر انډیا باندې ډېر قوت ورکړی دی، ډېر الله نازولی دی په دې حواله. په نور حواله یې بیا نه دی نازولی، په دغه دشمن کې الله ډېر نازولی دی. د نور چا سره زموږ پر صفاتو خبره ده، په تا کې دا شی نه وای، زما او ستا غم ختمېدی. د انډیا سره زموږ د ذات خبره دی، که پاکستان میټاوېده غواړي. صحیح سو دی دا میټاوېده غواړي. ابل د انډیا په دوبۍ کې دغه شو روانه وه د تیارو د جازو، یعنی په دې کې د ډېرو ملکو دا تقریبا 19 کال په انډیا کې هر کال دغه یو 8 ورځې 10 ورځې دا شو چې دغه کېږي، نمایش کېږي د تیارو. د انډیا یوه تیاره وله، نو ډېره خوندوره تیجس تیاره، شعلې ته وایي، شعله نه ده د اور، دغه معنا ده. دا 550 کروڑ روپۍ د دې مطلب قیمت هو، په اربو روپۍ قیمت ولو. تیاره پورته که پورته، الله دورې دورې دورې، داسې په خوند یې رایله کړله لکه سړی چې په قصد رایله کوي، داسې لمبې پر وګرځېدې، دی نږدې الله رب العزت داسې وشرمول. دا د دې تیاره و، هغه راپیل خو لاړه ناکامه سوه، بیا دغه پسې بس هغه شویې ګرڅه بنده کړل. هاي څه غم جوړ سه، هاي څه پیښ ون انډیا والا ماریان دي، مودي ماریان دي، په پایلټ غریب هم پکې ولاړی، دونه موقع نه سو ملاو چې دی ځان چرګ وباسي، هغه هم ولاړی. الله پاک و پاکستان ته پر انډیا دومره بری ورکړی دی. الله دې نور 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 ورکړي، موږ خوشحاله یو الحمدلله. او د نور ځایو څخه بیا بری چې دی هغه الله پاک پاکستان ته نه دی ورکړی. هغه نو کوم ځای دی؟ یو دغه ځای دی چې د مهاجرو سره ظلم کیږي، الله پاک د دنیا یوه ټکه هغه راوړي پاکستان لره، د دنیا یو غم هغه راشي دې لره. نو دغه غوایم جنشه وکړه او بیا یې چیش کړلو، بیا لوټون کړو. اوس نو ته اندازه ولګوه، که ښه کار وکړه بد کار وکړه. صحیح سو. اوس که ته دا یو سړی کړی دی، نو بس په کور کې یو سړی بد کار وکړي، ګرد نس په بدنامه، یو د اسکول الګ غلط کار وکړي، ګرد اسکول والا په بدنامه کیږي، یو طالب غلط کار وکړي، ټول طالبان په بدنامه کیږي، یو پولیس والا غلط کار وکړي، ټول پولیس والا بدنامه کیږي. او دا رقم ژوند. دغه د پېښور های کورټ فیصله وکړله، فیصله یې په 2023 کې په درویشت کې وکړله، د نن څخه 2 کاله مخکې. ویلې ول چې کومې پاکستاني زنانې افغانۍ خاوند کړی، نو به څه چم کوو؟ های کورټ دا فیصله وکړه چې ودې ته به هغه خپل پی او سی کارت چې کوم راځي دا کارت ور جاري کوي، بس دا ته به خپل نیشنلټي چې دغه میلاویږي. ټیک سو سید چې اوس دا اوس کې د نومبر دا اوس اولنۍ وکړه، دویمه که څو ورځې وي، څو یو شل پنځه ویشت ورځې مخکې سپریم کورټ دا فیصله معطله کړه، نشي کېدلی، دا نشي کېدلی. نو به موږ پوښتنه وکړو د عدالت و د جج و د قاضي څخه، د چیف جسټس څخه، چې دغه پاکستاني ښځه ده چې ټول کوایب د دغه ځای د نور خبرې څه شته پکې، افغانۍ خاوند یې کړی دی، او دا هم پروند وړ ورځ نه، دا 10 کاله مخکې بچیان یې د کور دی. اوس ته راته وایې چې ته دغه افغانۍ پسې اخلې، دغه مهاجر پسې اخلې، دا ښځه څه به کوي؟ دغه ښځه ته څه چمپه کوي؟ دا اوس ته د چا سره به دښمني کوي، د چا سره زیاتوب کوي، د چا سره ظلم کوي؟ ولې؟ په دنیا کې دغه قانون دی. بیا کم سے کم که دا نه نو یو داسې کارت خو باید چې ته ورکړې چې وروره دا د پاکستاني زنانې سره واده کړی دی، دا زموږ د وطن سړی بلل کېږي، یا زموږ میلمه بلل کېږي، یا زموږ زوم بلل کېږي، هر شی چې بلې دا سړی باید چې پاته وي. ولې نه پاته کوي؟ ښه اوس افغانۍ څه چم کې دا ښځه طلاقه کړي؟ ته ما ته د دې خبرې جواب راکړه، دا افغانۍ دا ښځه طلاقه کړي، بچان تباه و برباد کړي،
اشګر سره ته دا پرېږده زه پاکستانی یم ما یو افغانۍ مطلب واده کړی دی یا ته پاکستانی افغانۍ ښځه دې وغوښتله اوس به دې افغانۍ ته ته څه شي ورکوې نیشنلټي ورکوې که نه ورکوې دا دې وطن لر راغلی ده په دې وطن کې واده ورسره وسو د دې هم نه چې زه نیشنلټۍ دپاره یا وختي سوی دی بچان دې لمسیان دي و څه چم کوې اوس ته څه راته وایې دا ښځه سړی پرېږدي که سړی دا ښځه پرېږدي پیغمبر مبارک شي ودونه کول په کې یو حکمت دا و نو چې کم چا د افغانستان ښځه غوښتې ده دا به په مابینځ کې روغ و صلح راولي او کم چا چې د پاکستان غوښته ده په مابینځ کې به روغ و صلح راولي دا دغه حکمت دی خو زموږ خلک په حکمت نه پوهېږي خامخا تا و دې ته مجبوره کوي ښه که یو انګریز رالی دی وطن را بیا پاکستاني ښځه وغوښته بیا څه چم کوي دا د انګریزان راسي وروره ښځه راسي سړی د دې ځایه بوځي یا سړی راسي ښځه د دې ځایه بوځي هغه بیا څه چم سره کوي د هغه دنیا قانون څه شي دی داسې مه کوئ توره تیاره مه جوړوئ انسانان یو مسلمانان یو همسایهګان یو عقل و شعور الله را کړی دی قانون و دنیا الله را باندې ویل د هغه به ته راولاړېږي یو سړی به راولاړېږي ستا د قانون د وجې به خپله ښځه طلاق کوي ولې خودکشي نه کوم ولې پر ځان ټک نه کوم چې ته په ما باندې دونه لویه لوبه کوې زما کور را خرابوې زما اهل و عیال را تباه کوې زما نسل را تباه کوې ستا د یوه قانون د وجې نه تا منو نه ستا دغه قانون منو چې ته زما کور را خرابوې قانون جوړ که څومره ډېر په لکو افغانان دي چې د پاکستانیانو زنانو سره ودونه کړي دي په لکو پاکستانیان د افغانیانو د ښځو سره ودونه کړي دي ته څه چم کوې د دې باید چې مخنیوی وشي هغه د پېښور چې هایکوټ کومه فیصله کړې ده هغه برته باید چې برقراره پاتې شي د هغه تعطل چې دی هغه ختم شي دا چې د چا پر کور د هغه هم برابر دی د هغو څه پوښتنه کوه ته یې په څه الله پاک دې مې د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک پر نقش قدم ژوند راکړي پر سنت دی الله ژوند راکړي الله دې د بدمرغۍ وساتي الله دې د بدقسمتۍ وساتي الله دې د داسې ورځې وساتي چې زما ښځه خدا مه کوي یا ستا ښځه ته طلاق یې زه طلاق کوم یا ما ښځه پرېږدي یا تا ښځه پرېږدي د هغه ورځ دې مې الله وساتي هغه ورځ دې الله نه راباندې ویني چې زموږ د کوروالاو د موږ یو داسې مسله او معامله ووینو چې هغه زموږ د بدنامۍ د بېعزتۍ سبب جوړ شي او بیا د خودکشي سبب جوړ شي الله پاک مې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي موږ قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت دي الله پر دې تور مرګ نصیب کړي چې مرو دا وایي لا اله الا الله محمد رسول بی عایشه صدیقه فرمایي یوه ښځه هم دومره د خپل قوم دپاره بختوره برکتمنه نه وه لکه بیبي جویریه رضی الله تعالی عنها بیبي صفیه راواخله رضی الله تعالی عنها دا به یهودیه وله خاندان یهودیان ولو پیغمبر مبارک چې دا وکړله نو بیا د دوی چې خاندان چې کم مطلب قیدیان ول سوي هغه ټول لسو صحابه و کرام یې کړو چې پیغمبر مبارک سرګنۍ ده دیم ایمان راوړي بیا وروسته چې دا خبر سو زموږ قیدیان رایلا کړو هغه یهودو ایمان راوړي په پیغمبر علیه السلام مبارک باندې صحیح سلو اوس ګوره د یهودو خاندان خپلول دا خو نس پکېدلی پیغمبر مبارک واده چې هغه ورسره وکړي یعنی یو حکمت د محمد رسول الله په ډېر ودو کې هغه دغه خبره وله هغه ځان ته خبره ده چې نن دنیا ولاړه بله خواته ولاړه دا اوس کې په پاکستان کې خو نو د افغانستان د مهاجرو سره ظلم خو نه روان دی د خیر سره زورور ظلم روان دی خالي لیکئ خالي نشانې کوئ